د ژوند پستړیو لارو کې بې پلاره د څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره د څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره د څوک نشي. مهرباني وکړه او د دې ځای نه ځه او آینده لپاره زما کور ته مه راځه. زویا دومره ظلم مه کوه. که ته وایې نو زه به دا کار پرېږدم، خو ما د کوره مه وباسه. ما ته مشکلات ستا د کار نه دي، ستا نه راته دي. ته راځې او زما په کور کې اوسېږې، زه تا نور نشم برداشت کولی. زویا زه بیمار سړی یم او زما نور ساسره نشته، چېرته به ځم؟ چې چېرته ځې ځه، خو د دې ځایږي نه ځه. زما په معاشره کې عزت دی. واه زویا واه، ستا سره د معاشرې پروا شته او زما سره نشته. خیر دی، څه خبره نشته او دا ورځ مې هم ولیده. امتیاز دې خوا راشه. امتیاز ته دا جاړې ولې خیر دی؟ زه به درته څه ووایم، خو زه زما زوی ته کور راوکاږلم. تا ته پته ده چې ما د خپل زوی دپاره څه نه دي کړي. دا څه وی؟ تا خو خپله ټوله زندګي هغه دپاره خرابه کړې او ته هغه د کوره راوښکې. هغه خو اوس یو غټ افسر دی او د دې وجې ما ته ضرورت نشته او هغه اوس ما یو فضول سړی ګڼي. ما خو یو غټ ظالم سړی وښودو، نو ته به اوس ځې چېرته؟ تا خو خپله ځمکه د هغه د تعلیم دپاره خرڅه کړې وه. زه به اوس څه کوم، خو چېرته ځاله به شپې تېرول له ځای ګورم. اوس مې زوی داسې وختو نو خامخا به داسې کوم. ته خو پاګل یې، ته بیمار سړی، ته به یوازې څنګه اوسېږې؟ تا هېڅ چېرته هم نه پرېږدم، خو ته به دلته زما سره اوسېږې. ټیک ده، خو زما یو شرط دی، که زه مړ شم نو زما د مرګ نه به زما زوی نه خبرې چې هغه ته زما مخ په مرګ کې هم نصیب نشي. زما ستا سره دا لوز دی چې هغه به نه خبرو. لږ زیات شه ملګري. لږ اخوا شه کنه یاره، څوک په لاره کې ودرېږي. عجیبه انسان یې، په لاره کې ولاړې تادیمي ده. لږ څه به وروره، زه تا ته بیا وروسته ټلیفون کوم، صحیح ده؟ په تا کې لږ صبر نشته؟ هغه زه ووالم او لاړو او زما لاسونه رپېږي، څه کولی نه شم. تا زه ولې وویشتمه؟ وایه که نه اوس وایه. ماما ما ته په قصد وویشتې. زما دا زوی دې ولې راایثار کړی دی؟ که زما زوی ته دې څه ووایي دا لاس به دله مات کړم مات. غلطي وشوه جي، تاسو ولې خفه کېږئ یار؟ زما په زوی ګوره بیا لاس اوچت نه کړې او زه لر کېږم له مخې نه. بچیا د هیڅ چا نه مه یارېږه ښه. زما دا لاس چې تر څو ستا په دې اوږه پروت او زه ژوندی یم نو د هیڅ چا نه مه یارېږه ښه. تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی. زما په اوږه زما د پلار لاس نشته. په کوم وخت کې چې پې زما د پلار لاس و نو زما نه بل طاقتور نه و او اوس زما نه بل کمزوری نشته. د دې وجې نه اوس زما لاس رپېږي
اوس ځمه او خپل پلار چېرته ګورم. ته اوس څه لرالې؟ ابو پسې رالمه. ابو خو 2 میاشتې وشوې چې وفات شوی دی. څه ابو وفات شوی دی؟ تا ما ته مخکې ولې نه وې؟ ستا پلار زه منع کلی ومه چې ستا په شانتې زوی ته زما اخري دیدن نصیب نه شي. د دې وجې نه ما نه ویلي. ما د هغه قبر له بوځه. راځه چې بولې ځم. ستا د پلار قبر دی. لاړې دا قبرستانو دا زما په کارو دا زما دپاره څه څه نه دي کړي. او کله چې زه لوی شم نو ما د خپل عزت دپاره ته د کور نه ویستي. یا الله ما په شان اولاد هېچاله هم ورنه کړې. ته خو زما طاقت ابو ستا لاس زما له اوږو نه لرې شو. ابو ستا پلار خو اوس په قبر کې دی. که تا د هغه په زندګۍ کې قدر کلی وی نو اوس په دې دا حل نه و. ابو زمونږ په دې ویډیو کې دا میسیج دی چې ستاسو پلاران بوډاګانې شي نو د هغو سره په خبرو کولو کې ډېره نرمي کوئ او هغو چې سم وایي که نه نو ستاسو د پیدې دپاره وایي. هغو ستاسو د بدې سوچ نه کوي. زمونږ دا چینل سره سبسکرایب کوئ، بل ایکن وسلام وایي، لایک یې هم کوئ. والسلام. د ژوند پستړیو لارو کې بې پلاره د څوک نشي محروم له دغه